په دې کې هم هغه خپل فرهنګ ساتو او هم هغه ته ترویج ورکوو او هم په دې کې ډېری ځوانانو ته موږ د کار زمینه مساعد کړې ده. دغه کم کندنکاري چې موږ په لاس کوو اکثر خو اوس ماشیني راوتلي دي، دا څوک مشتریان نه خوښوي. موږ اکثر مشتریان چې موږ ته فرمایش راکوي هغوی خوشحالېږي او د تقاضا د دې کوي چې دا په لاس باندې جوړ شوی وي. تقریبا څه کال موږ چین ته، امریکا ته، اروپا ته موږ دا ولېږل او مشتریانو ډېر زیات خوښ کړه. فرهنګ یا کلتور عموما د یو نسل د یو ملت ښکارندویي کوي. هغه که څوک کلتور او فرهنګ ونه لري دا هغه هېڅ په تاریخي زندګۍ نه هغه هېڅ معلومېږي. په خیر راغلی کلیوال صاحب محترم نورستان فیشن ته. نورستان لاسي صنعت چې دی پخوا تقریبا د زندګي ضروریات هغه بلوچستان او کلتورستان پخواني نورستان چې نورستانیانو چې کوم پخوا نومونه د نورستان نوم خو دغه یو نیم سل کال کېږي. نورستانیانو ټول لاسي صنعت او د زندګي ضروریات ټول د لاسي صنعت په حساب باندې مخې ته وړل کېده. هغه که د لباس په حساب کې دی، هغه که خوراکي بخشونه دي، هغه که د لوښي د کور سامانونه دي، ټول به یې نورستانیانو په خپل نورستان کې به یې جوړول، د هغې نه به استفاده کېده. نو دلته نورستان فیشن بیا د نورستانیانو هغه لاسي صنعت تقاضا مشتریانو ډېره وه. هغه هم داخل په افغانستان کې هم بیرون د افغانستان کې تقریبا اروپا، امریکا خصوصا. نو دغه 15 کاله کېږي چې په 2020 کې موږ دغه نورستان فیشن جوړ کړ په کابل کې. نو د دې ځای نه موږ د نورستان هغه لاسي صنعت، هغه که لباسونه دي، هغه که د لرګي لوښي دي، میز، چوکۍ، میوهداني، هغه موږ جوړوو په نورستان کې او دلته مشتریانو ته عرضه کوو. په دې کې هم هغه خپل فرهنګ ساتو او هم هغه ته ترویج ورکوو او هم په دې کې ډېری ځوانانو ته موږ د کار زمینه مساعد کړې ده. په هغې کې نورستان په لاسي صنعت کې موږ فعلا چپنې لرو چې یو دمه اغوستی دی، دا هم مکمل لاس نه باب شوی دی، اوبدل شوی دی او رنګ هم طبیعي ده. نورستان وړی ده، وړی هم د نورستان خپله نورستان وړی ده. په دې کې موږ 2 رقم ته وړی استفاده کوو چې هغه هم د نورستان دي، هم د دې ځای کابل دي، هم بیرون د افغانستان یعنې استرلیایي وړی پکې هم شته، هغه نه هم جوړو چې هغه بیا په وروسته ته ښیم هغه بیا د هغه کې موږ پټو جوړوو. نو دغه نورستاني چپنې دي چې نورستان د وړیو نه جوړ شوي دي او په دې کې مثال سایزونو باندې چپنې جوړوو، واسکټې جوړوو او کورتۍ جوړوو. دغه بیا واسکټې دي په مختلف رنګونو کې، دغه کې مثال رنګونه هم شته، مختلف رنګونو مشتري چې کوم رنګ غواړي په هغه رنګ کې موږ جوړولی شو. نورستان لاسي صنعت کې هغه مهمترین هغه چې دی لباس چې دی چپن دی، مثال پکول دی او پټو دی او داسې د زنانو لباسونه دي. هغه اوس دا سپین پکول دی، په هغه کې موږ پکولونو کې موږ 2 قسم پکوله موږ جوړوو چې ځینې ماشیني هم پکې شته چې ځینې مشتریان غواړي چې ارزانه پکول واخلي او ځینې مشتریان بیا غواړي چې خالص هغه د وړۍ اصلي پکولونه وي او هغه هم مشتریانو دپاره جوړوو. په هغه کې رنګونه هم شته، مختلف رنګونه دي، مثال دلته هم پکې دي، تور رنګ هم پکې دی، دغه شتري رنګ دی او دغه تور رنګونه دي، رنګونه مختلف لري.
مثال دلته هم پکې دی، تور رنګ هم پکې دی، دغه شتوري رنګ دی او دغه تور رنګونه دي، رنګونه مختلف لري. کوم چې ما مخکې درته وویلې پټو د استرلیایي وړۍ نه جوړیږي، هغه دغه پټوګان دي چې دا پروسس شوي وړۍ ده، دا مکمل سوچه وړۍ ده، 100% وړۍ ده او د لاس په لاس باندې اوبدل شوی دی. په دې کې مختلف رنګونه لرو، مثال رنګ وافواټ رنګ هم پکې شته، دغه طلایي رنګ هم پکې شته او دغه تور رنګ هم پکې دی. دغه رنګونه پاتې نور په ژمي کې موږ خلاص کړي دي، فعلا دپاره دغه رنګونه پاتې دي. شکر دی په دې کې ډېره خارجي موږ مشتریان لرل، تقریبا څه کال موږ چین ته، امریکا ته، اروپا ته موږ دا ولیږل او مشتریانو ډېر زیات خوښ کړه. خپله زموږ زیاتره مشتریان تقریبا چې درته ویم د فیصدي په حساب باندې 80% خارجیان دي چې د هغوی دپاره موږ جوړوو. جالبه خبره دا ده چې زمونږ د نورستان لاسي صنعت او د نورستان فیشن له طریقه خارجیان ډېر خوښوي. موږ خارج ته هم تقریبا زمونږ مشتریان د فیصدي په حساب باندې 80% خارجیان دي چې اروپا، امریکا او منځنۍ مثال اسیا ممالکو ته ځي. دې کې د نورستان لباس ترڅنګ نور پخواني د بلوچستان د کلتورستان د وخت نه ځینې تاریخي اثار هم لرو چې هغه تاسو ته دلته ښیم. دغه بوټ دی چې نورستانیان کله تقریبا 200 کاله د دې قدامت لري، ډېر پخوانی دی. پخوا به نورستانیانو ما درته وویله چې په بلوچستان په وخت د کلتورستان په وخت کې نورستانیانو ځانګړی ټول زندګي ضرورت یې د لاسي صنعت لخوا نه مخې ته وړل کېده چې دا د هغه وخت بوټان دی چې مکمل د اوس په دغه نه جوړ دی، څه نه پوستکي نه جوړ دی او په دې کې دا به د وچ ځایونو کې به دا اغوستل کېده او کله چې واوره کېده د واورې دپاره به یې نور بوټان و، واورې دپاره بیا دغه دا به یې اغوستل کېده. دې ته موږ غوڼوڅا وایو، دې ته وڅه وایو. دا به یې واوره کې اغوستل کېده. دا به یې د مثال واوره کې چې به واغوسته هم به د خدای شانو دا وړۍ او پشم عموما داسې یو خاصیت لري چې انسان که هر څومره هغه لوند هم شي انسان هغه ګرمایش ساتي او زندگی ځینې دغه هم هغه روماتیزم که مشکلات چې نم جوړوي هغه نم انسان بدن ته نه پرېږدي. دغه د خاطر دا به واوره کې اغوستل کېده، انسان بدن ته ضرر نه رسو دا نم، او بل به یې د ښویېدلو نه به ځان وژغورم، دا ښویېږي هم نه په واوره کې. دې ته پیته وایي، دا هم ډېر پخوانی دغه دی چې نورستانیانو دا هم د وړۍ نه جوړ دی، مکمل د لاس باندې اوبدل شوی دی. دا به یې د خپو نه به سړو د خپو نه یې تاووي، زنګونه تر خپو پورې دا تاووي د خپې نه. بیا د زنانو بیا پیتوي بیا دا دی، دا به زنانه بیا استفاده کوو. زنانه شالونه دي چې دا وړۍ ده، په وړۍ باندې اوبدل شوی دی په لاس باندې او د خامکدوزي هم لاسي دی. دا ماشاءالله څه کال دا موږ تولید کړو، څه کال په دې کې هم ډېر مشتریان موږ خارجیان لرل، دا خارجیان ډېر خوښوي.
نورستانیانو هغه کوم تقریبا چې نورستانیانو کوم دود او دستور لرل په فرهنګي په حساب باندې هغه تقریبا شته. کوم لاسي صنعت په حساب باندې تقریبا موږ 8 لاسي صنعت لرو. موږ صرف دلته د وړۍ او د لرګي لاسي صنعت موږ مخې ته وړو. په هغه کې د تیږو لاسي صنعت هم دی، په خیمچل نرۍ لښتو لاسي صنعت هم دی، د مریو لاسي صنعت هم دی. همداسې ډېر لاسي صنعت دی، خو هغه باندې موږ په قلاره به کار شروع کوو انشاءالله. او کوم هغه اسلام سره کوم دودونه چې دي هغه د اسلام راتګ نه راپدې، خو هغه موږ له منځه وړی دي. څوک استفاده نه کوي، څوک هغه راشه درشه نه کوي. او کوم چې اسلام سره ټکر نه دي او هغه د بدعت کې نه راځي، هغه خلک یې اوس هم هغه دود روان ساتلی دی. هغه کوم دودونه چې اسلام نه پخوا به پخوا د اسلام نه مخکې ځکه چې موږ هغه دین په حساب باندې چې اول راشو، موږ به د بوتانو او د پخواني مشرانو کوم مشران چې زموږ وو هغوی عبادت کوو نورستانیانو. نو هغه عبادتونه اوس هغه له منځه تللي دي، هغه څوک نه کوي. او ودونو کې ځینې رواجونه چې اسلام سره ټکر و هغه هم څوک نه کوي اوس. او همداسې ځینې نظرونه وو، ځینې ډېر څه وو چې هغه هلته خلکو هغه عقیده لرل هغې باندې، هغه اوس نشته. لکه څنګه کټ مټ په کلاش پاکستان د چترال کې چې اوس دي، هغه هم نورستانیان دي، زموږ قوم دی، خپل قوم دی. زموږ دود هغه اوس هم همغسې هغه دین مذهب هر څه چې لري همغسې دي. او مړی مثال خیر اوسي، دا مسلمانانو خو مثال څنګه چې اوس موږ مړی خوښوو او غسل ورکوو، دوی به هغه کم مشران چې وو دوی به اول به د هغه مړی ډېر محترم و چې 2 ورځې پورې به هغه ساتل کېده. او بیا دې ته هغه د غم سندرې د غم ګډاګانې به یې خلکو کې کوو، او هغه کې به د دې مېلمنو ته به خوراکونه او هغه به یې ورته ورکول. نو دا 2 ورځې چې وساتي هلته من مصرف لري ده، نو دا چا نه شو کولی. د هغه کسانو لپاره کېده چې هغه مشران وو، هغه محترمین وو په هغه وخت سره. د اسلام راتګ سره دا ټول له منځه تللي. او بل دا به دا مړی به یې ښخوو هم نه، یو ځان ته یو ځای به و، هلته به یې ښودل کېده. خپل هغه ټول ګاڼو سره، خپل ټول وسایلو سره، خپل ټول رتبو سره چې زندګي کې دی څه رتبې لاسته راوړي دي، کم ګاڼې لري، کم زیورات لري، کم دارایي لري، دا ټول به جنګي سامان لري، جنګي سامان سره به دا به وړل کېده، دا به یو ځای کې خاص ایښودل کېده. نو کله چې مسلمانانو اکثریت په هغه وخت کې هم دا دغه کېده چې تلل به یې دا ځینې شیان به یې د دې نه اخیستل، څنګه چې په چترال کې هم بېرته به یې خلکو رااخیستل، دا به یې ښخوو هم. نو دغه فرهنګ اوس له منځه تللی دی. کله چې بلوچستان په وخت کې نورستان یو مستقل خودمختاره ځای و، او په دې کې تقریبا 1500 کاله دلته افغانستان حکمرانانو سره او هند برطانیه سره دوی جنګونه کول. او اولنی حکمران سلطان محمود غزنوي و چې نورستانیانو سره جنګ یې وکړ. دې کې نورستانیانو ډېر زیاتره فرهنګونه کم د نورستانیانو لیکدود کم رسم خط یو دا هم لاسه ورکړه په دغه جنګونو کې. نورستانیانو بیرته د تاریخ د لیکلو څوک نه و او لیکلي دغه هم نه لرل، هر څه ټول جنګ ته مخې وکړه. هغوی زندګي بقا یوازینی جنګ و. دې کې ټول هغه تاریخ د سندرو له خوا نه ساتل شوي دي. په دې کې د مړي سندرې ګډا تقریبا د 9 ډوله سندرې نورستان لري چې د جنګ حماسي د سندرې ځان ته دي. کله چې جنګیالي کله جنګ نه راشي هغه منطقې ته هغوی دپاره ځان ته یو ګډاګانې ځان ته سندرې وایي. کله چې مړی وشي هغې دپاره ځان ته به دغه کوو سندرې به یې ویلې پخوا د بلوچستان په وخت کې. او کله چې به یې د وادونه او خوشحاليګانې وي هغې دپاره به ځان ته سندرې وي. د هر چا د هر ځای په خپل سندرې وي. تقریبا 9 ډوله نورستانیان دغه سندرې هغې لري.
کلیوال صاحب محترم دلته راغلو د نورستان هغه لرګي لاسي صنعت چې دی د نمونې په ډول باندې موږ دلته یو څو دانې ایښودې دي. په دې کې ټوشي پیپر دانې هم ده، میوه دانې هم ده، کیک دانې هم ده او اونګ هم دی او د صندوقچې مثال د زیورات دپاره د آرایش سامان دپاره صندوق هم جوړ کړی دی. په دې کې دا ځینې ګلکاري چې لیدونکي ویني دغه ګلکاریانې هر یو خپل دا معنا لري. په دې کې دغه رتبه چې دا پخوانی هغه د نورستانیانو سمبولونه چې د نورستان په وخت کې د مشرانو لپاره دا هر یو دغه د فرهنګ ساتلو لپاره موږ د دې لرګي لاسي صنعت کې په خپل لباسونو کې دغه رسموو. اوس دغه دا پخوانی د جنګي خلکو کوم جنګي خلکو چې د هغوی رتبې دي او دلته یو دی دا اونګ چې دی دا هم د نورستان څړی لرګي نه جوړ شوی دی. دغه ډول کیړه یعنې سمبول چې دی موږ ورته کیړه وایو په نورستاني ژبه کې. دا هغه خلکو هغه مشرانو ته به ورکول کېږي چې د هغه ډېر خیرات ورکوو، ډېر د خیرات ورکولو دا ډوډۍ مار چې خلک ورته وایي هغه خلکو دپاره هغې دپاره بتور دغه به ویل دا څه ورته وایي بتور به ویل دوی ته به دغه رتبه ورکول کېده. د دوی رتبه یې دا وه. صحیح نه دی رسم شوی خو وړوکي دلته رسم شوي دي خو بیا هم دغه رتبې د پخواني مشرانو دي. او دلته دا پنجې د باز دي دې ته دغه به هغه خلکو ته ورکول کېده چې په جنګونو کې هغوی توره یې کول، یعنې داسې معنا دا ورکوي چې باز غونډه کې هغه دښمن دا راوچتوي. نو دا هر یو دلته چې دي کوم د ګلان چې رسم شوي دي دا هر یو خپل معناګانې لري. دا هم د هغه وخت هغه کوم ډګروال چې و هغه کوم قمندان چې و دا به د هغوی رتبه وه، دا به د هغوی ته ورکول کېده ځان ته. دا د کیک دانې ده. دا کیک دانې د دې کیک اچول کېږي او دغه یې سرپوښ دی ساتل کېږي که نه چې مختلف وچ نشي دغه نشي وچ نشي. او دغه میوه دانې ده دا وچ میوو دپاره 4 خانې لري. په هر خانه کې ذوق هر میوه چې سړی اچوي ساتل کېږي هم هېڅ بوی نه کوي او ښه نما هم لري ښایسته. دا پخوا به نورستانیانو د دوه ډوله د خوراک دغه به یې جوړول، سامانونه به یې جوړول د کور مثال. یو د لرګي نه به یې جوړول، د خوراک کم میز چوکي همداسې چمڅۍ دیګ کاسه دا به ټول د لرګي نه به وو. کم لرګي چې کم دیګونه چې دي هغه به یې دغه نه جوړول، د تیږو نه به یې جوړول چې دا ونه سوځېږي که نه. او بیرته د خوراک او ساتلو او خوړلو لپاره به یې د لرګي نه به یې کاسې میزونه همدغه شیان به جوړول. دغه کم کندنکاري چې موږ په لاس کوو اکثر خو اوس ماشیني راوتلي دي، دا څوک مشتریان نه خوښوي. زموږ اکثر مشتریان چې موږ ته یې فرمایش راکوي هغوی خوشحالېږي او د تقاضا د دې کوي چې دا په لاس باندې جوړ شوی وي. د لاس پروډکټ یا د لاس تولید هغه لباس دی که هغه دغه د لرګي شیان دي هغه د لاس ډېر خوښوي. او بل ته دغه رتبې او دغه چې موږ ورته مشتري ته ووایو چې دا دغسې یو تاریخي آثار لري، تاریخي هغه د دې ګذشت لري، نو دا مشتریان بیا ډېر خوښوي د دې. فرهنګ یا کلتور عموما د یو نسل د یو ملت ښکارندویي کوي. هغه که څوک کلتور او فرهنګ ونه لري دا هغه هېڅ په تاریخي د نګاه نه هغه هېڅ معلومېږي. نو پخوا نورستانیانو ډېر ښه کلتورونه هم لرل خو د اسلام نه ډېر ځینې بیرون وو. اوس ځینې تغییرات راغلي دي، تقریبا د لباس په حساب باندې هم تغییرات راغلي دي ځکه هغه بازاري ماشیني دغه هلته هم رواج دی او خپل هغه نورستاني لباس هم خلک استفاده کوي هغه په اخترونو کې، په ودونو کې، په مجالسو کې او همداسې عام په وختونو کې هغه سړی هلته ډېر داسې د احترام وړ وي چې هغه نورستاني کلتوري جامې اغوستی وي. او همداسې په خوراکي بخشو کې هم نورستانیانو پخوا دا ډېر عار شرم و چې هغوی څوک نباتي غوړي استعمالوي.
نو اوس نباتي هغه داغ خلک کوي خوراکونه. پخوا به یې ټول طبیعي به یې خوړل، لکه غوښه به یې په اوبو کې پخول کېده، دا به یې خوړه. او که څوک به لکه خورا به یې د چغزي چارمغز به یې وټاکه، هغې سره به یو ځای کې به خوړل کېده. اوس د ترکاري هغه بازاري وریجې او داسې ترکاریګانې هغه هم رواج شوي دي چې تغییرات ډېر راغلی دي.